د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. سادات وايي طالبان د افغانستان رښتینی بچیان دي، هیڅ کله به پر افغانستان معامله ونه کړي. د جمهوریت نظام جنرال خوشحال سادات ویلي چې هغه ګنګوسي شکونه او منفي تبلیغات چې موږ په جمهوریت کې د طالبانو پر وړاندې درلودل ټول غلط ثابت شو. هغه ویلي زموږ ټول منفي فکرونه د طالبانو حکومت او د دوی پر پالیسۍ غلط ثابت شوي. هغه په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان رښتینی اصل بچیان دي، دوی به هیڅ کله پر افغان خاوره معامله ونه کړي. د ښاغلي سادات په وینا پښتانه د خپلو حملورو جذبو او نه ویریدونکو احساساتو له امله په جنګي ډګر کې کامیاب ثابت شوي او دا د خپلې جمهوري دندې یوه خاطره یاده کړې چې پښتانه طالبان له مرمیو نه ویرېدل او د مخامخ جګړې توان یې درلود. ملا هیبت الله وایي مخالفت مه کوئ او حق مه پټوئ. د اسلامي امارت رهبر شیخ هیبت الله خونزاده کندهار کې د ټولو ولایتونو د فقهي مجالسو د مسؤلینو غړو او علماو لپاره په جوړ شوي 2 ورځني روزني سیمینار کې د وینا پر مهال علماو ته په خطاب کې ویلي خپل منځ کې د مخالفت نه کوي، حق دې نه پټوي او د نورو د اختلافاتو ختمولو کې د کوښښ وکړي. د اسلامي امارت د بیان مرسل حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي شیخ هیبت الله خونزاده د علما او مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د اسلامي امارت لخوا صادر شوي فرمانونه اول پر خپل ځان عملي او بیا د نورو ته ورسوي. ټرمپ وايي په افغانستان کې د امریکا پوځي تجهیزات په احمقانه ډول له لاسه ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې پر مهال وویل چې متحده ایالاتو د خپلو مشرانو د ناسمو پریکړو له امله د پوځ یوه برخه تجهیزات په احمقانه ډول په افغانستان کې له لاسه ورکړل. ټرمپ ویل تاسې پوهیږئ موږ د خپلې لومړۍ دورې پر مهال په ټریلیونونو ډالر ولګول او پوځ مو بیا ورغاوه، خو د همدې تجهیزات یوه برخه مو په افغانستان کې په احمقانه ډول بایلوده ځکه زموږ هیواد ناپوه خلکو اداره کاوه. ټرمپ تر دې وړاندې هم څو ځله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بیړنیو وتلو او د باګرام پوځي اډې پرېښودلو نیوکې کړې دي. نوموړي مخکې ویلي و چې هغه به په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاتې شوي نظامي وسایل له طالبانو بیرته ترلاسه کول غواړي. د کابل 12 کانټینره مڼې هند ته صادریږي. په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګرۍ وزیر هند ته تللی او هلته تود هرکلی شوی. د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د تازه هوکړې له مخې ټاکل شوي چې له افغانستان هند ته د څه باندې $250,000 په ارزښت 12 کانټینره مڼې صادرې شي. ځینې هندي سوداګر چې تر دې وړاندې له افغانستان هند ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې کار کاوه اوس د افغانستان د تازه میوو په ځانګړې توګه د مڼو پیرلو ته لیوالتیا خبره کوي. هندي سوداګر مرتضی منصور تلونی ویل موږ د هند له دولت او دغه راز افغان حکومت ډیر منندوی یو، په ځانګړې توګه د آزاد سوداګرۍ د هوکړه لیک له امله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. دغه هوکړه لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو روښانه لرلید وړاندې کړی او موږ په دې اړه ډیر خوښ یو. بل هندي سوداګر هاشل غوري وویل هغه میوې چې په افغانستان کې تولیدېږي خورا لوړ کیفیت لري او موږ ویاړو چې دا محصولات خپل هیواد ته یوسو څو زموږ خلک هم د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو د میوو له غوره کیفیته ګټه پورته کړي. وسلوالو وزیرستان کې د یوې پوستې 9 کارګر تښتولي. د سیمایي سرچینو د راپورونو له مخې وسلوالو د جنوبي وزیرستان په ماکین سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم د یوې پوستې 9 کارګر تښتولي دي. د دې رژیم امنیتي سرچینو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو تن له وسلوالو څخه په تېښته بریالی شوی دی. ویل شوي دغه کارګر د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر مهال تښتول شوي خو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د دغې تښتونې مسؤلیت تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې TTP ګواښ کړی و چې پوځ سره باید هیڅ راز همکاري ونه شي. په بریتانیا کې کډوال باید د دایمي میشتېدو لپاره 20 کاله انتظار وباسي. په دې وروستیو کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود داسې یوه طرح اعلان کړې چې په تېرو 80 کلونو کې د کډوالو پر وړاندې تر ټولو سخته بلل کېږي. د بریتانیا د حکومت دغه نوي اقدامات افغانان او نور کډوال د دایمي میشتېدو لپاره تر 20 کلونو انتظار ته اړ باسي. د دغې طرحې منتقدین وایي چې دا اوږدمهاله انتظار نه یوازې کډوال په بلا تکلیفۍ کې ساتي بلکې له ټولنې سره د ادغام فرصتونه هم کموي.
شبانه محمود چې د پاکستاني کډوالۍ کورنۍ اولاد دی د کډوالۍ ضد سیاستونو د توجیه لپاره د خپل شخصي تاریخ یادونه کوي. بریتانیا د 20مې پیړۍ له منځنۍ مودې راهیسې د کډوالۍ په سیاست کې بدلونونه تجربه کړي. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د کلمنټ اټلي په مشرۍ د کارګر ګوند د کارګرۍ سوسیالیستي سیاستونو له مخې د کارابین او هندوستان څخه پراخه کډوالي پیل شوه چې اقتصاد ژوندی او په ټولنیز جوړښت بدل کړ. خو اوس کډوالي د سیاستوالو او حکومتونو لپاره یوه ستونزه ده. ایران وایي لا هم 6 میلیونه افغانان دلته میشت دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومني اعلان کړی چې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 6 میلیونه افغان کډوال میشت دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه 1.5 میلیونه افغان کډوال ایران شړل شوي. د ایران د کورنۍ رسنیو د ریپورټونو له مخې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د کابینې د ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د پولو امنیتي وضعیت مناسب دی او د هیواد د امنیت حالت هم د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. اسکندر مومني ویلي دي موږ ویلي چې د کډوالو ضد نه یو، خو زموږ سرچینې او امکانات نور د ډیر شمیر کډوالو منلو لپاره بسنه نه کوي. هغه د واګې میاشتې په وینا کې ویلي و چې د روان لمریز کال تر پایه به نږدې 2 میلیونه نور افغان کډوال هم له ایران څخه وشړل شي. د بشري حقوقو سازمانونو ریپورټونه او د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو معلومات ښیي چې ایران لسګونه زره افغان کډوال د قانوني پړاوونو له تېرېدو پرته په ګواښ وهلو، ډبولو او په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړي دي. تر اوربند وروسته د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 209 ته لوړ شو. د غزې د حکومت د رسنیو دفتر خبر ورکړی تر دې اوربند وروسته اسرائیلو پر غزې لږ تر لږه 393 بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ټول 209 کسان وژل شوي او 652 نور بیا ټپیان دي. له بل پلوه اسرائیلي ځواکونو د لبنان د سیدون پر سویلي سیمه هوایي برید کړی چې له امله 13 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه برید په یاده سیمه کې د فلسطیني کډوالو پر یوه پنډغالي شوی دی. مولا حسن وایي د پانګونې په جذب سره خلک له بهرني احتیاجه ژغوري. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د پانګونې د جذب سیمینار ته په خپل پیغام کې ویلي چې د پانګې او پانګونې په جذب سره به په افغانستان کې اقتصادي تحریک رامنځته کړي او خلک به د نورو له احتیاج څخه وژغوري. مولا حسن اخوند په کابل کې د پانګونې جذب سیمینار ته په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د پانګونې د جذب په موخه پانګوالو ته د امنیت، ویزو، د پیسو د انتقال او جواز اخیستلو ترڅنګ په نورو برخو کې غوره فرصتونه چمتو کړي دي.